سلامونه دې ورسېږي ټولو ته. او زمونږ دغه ورور چې د پاکستان د پنجاب د آی سی د خوا نه په شهادت رسېدلی دی، الله دې دې ته د جنت اعلی درجه عطا فرمایي. ګوره درانی صاحب که څوک دې کې شک لري چې دا اوسنی نظام کې 99% پنجابیان دي او وایي چې نه افغانان دي، 1% دا هم دروغ ده. 100% پنجاب حکومت دی، د پنجاب بیرغ پکې ولاړ دی، د پنجاب خبره پکې چلېږي، دې کې هېڅ شک نشته ده. خو افسوس ما ته راځي چې موږ په 23 کاله کې دغه پنجابي د مدرسو چړي به نیول او په عزت به هم ډوډۍ ورته ورکړه، په عزت به هم زندان ته ولېږه، په عزت به یې ښځه او بچي راتلل ورسره ملاقات به یې کول. موږ دې مردار نه کړل، موږ دوی سره د افغانیت او د انسانیت او د اسلامیت په نظر وچلېدلو. خو دې بېناموسانو برعکس زموږ ځوانان په موچیتاره لال کړه، په تیلو یې وسوځول. دې بېناموسانو د امریکا 2000 عسکر یې مړه نه کړل په دې 25 کالو کې، او 15 لکه افغانان عام افغانان نظامیانو نه بغیر عام افغانان 15 لکه په بمونو باندې په ښارونو کې، په جوماتونو کې، په مدرسو کې په شهادت ورسول. دا ګوره دې خلکو باندې قسم په الله، ګوره دا د پاکستان په حقاني مدرسه کې چې چا درس ویللی دې نه تاسو تمه مه لرئ. دا زموږ غټ مثال تاسو درکومه چې ګوره دې هېڅکله نه غواړي چې موږ او تاسو یو اباد او سوکاله او یو پرمختللی هېواد ولرو او خلک هم د دغه غربت او د غریبۍ نه خلاص شي. همدا اوس په کابل کې 99% خلک په افغانستان کې د خیرات او د داروپات ځوانانو ته ناست دي چې دلته نه ورته پیسې ولېږي او هلته د خپلې خېټې وساتي. زموږ تاسو د دې خلکو د دې شي طرف ته هغې کوئ تاسو. بیف سره بخښنه غواړم. ګورئ زمونږ هغه نظامیانو هغه چې دې ژوند ته ګرځېدلي دي او کوم خاص فعالیتونه یې هم نه درلودل، هغه هم په نښه کوي. د دې تر څنګ زه یو بل راپور درته وایم. مقصد هغه څوک چې دي روزګان دي دوی ته به پته لګېږي. په روزګان ترنکوټ کې چې 2 ورځې وړاندې تقریبا 3 ورځې وړاندې د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د دلې رئیس مولوي خیرالله حق نامه د ترنکوټ ښار د مهرباد د کلي 4 اوسېدونکي عین الدین، نوزالدین، عبدالمنان او حکمت الله په دې خاطر په ډزو ویشتلي چې د همدې رئیس له ورور مولوي عزیز الله سره یې لفظي شخړه کړې وه. اوس غوږ ونیسئ، دا خو دلته چې دغه نظامیان ترګټوي د دې تر څنګ په دغه عام خلکو باندې یې څه راخیستي دي د خدای لپاره پوه شولې. په چا به مقصد هغه ور وتړي. اوس دې کې به هم یو څوک راشي دې کې به هم تا ته وضاحت درکوي چې نه دوی مقصد شخصي هغه درلودل، پوه شول چې هغه عام خلک دي. مقصد که د دې د ارزګان معامله باندې څوک خبر وي د همدې ځای به خلک وي د ترنکوټ مقصد دغه د چا نومونه مې چې واخیستل د دې خلکو نه به دقیق معلومات لري. اوس به دا هم راشي، اوس به دا هم وایي چې نه دا شخصي هغه مشکلات وو. نو مشکلات زیات دي، پوه شولې. د دې لپاره که څوک پرتبونه ګڼي دا ښه کار نه کوي. تاسره کومه دغه هره موضوع شخصي دښمني کېږي. د افغانستان 40 میلیونه نفر ټول شخصي دښمنیانې لري. نه وسړیه پوه شولې، خو خامخا یو څه ماشومان ناست وو، زموږ خو سترګې پټې نه دي. شکر الحمده ټول تحصیل یافته تعلیمونه کړي دي، په نظام کې هم کار کړی دی، په ملکي کې هم کار کړی دی. مونږ په عقل منطق باندې پوهېږو. شکر الحمدلله خلک ټول ودونه یې کړي دي، بچیان لري، خوراک کوي، پوشاک کوي، ډوډۍ خوري، تشناب ته ځي، اودس کوي، لمونځ کوي، ودونه باندې نه پوهېږي چې هره ورځ دوی دښمني کوي. نه وروره دا خو هېڅ منطق خبره نه ده وروره. ارحم وروره درانی صاحب زما خبرو ته به یې تا غوږ وي. دلته ډېر خلک ناست دي. یو بل څه درته وایم چې دغه څه وخت مخکې د افغانستان علماو دغه د جهاد یو فتوا صادره کړې ده. مقصد چې د دې نه وروسته د نن وروسته په افغانستان کې له افغانستان نه بهر یعنې جهاد وایي پای ته رسېدلی دی. درانی صاحب محترم وایي جهاد پای ته رسېدلی دی. د دې فتوې پر اساس بیا د ځلې مولا علما په پاکستان کې راټول کړي دي. 25,000 علماو دا تایید کړې ده چې د نن نه وروسته مقصد په افغانستان کې د افغانستان نه بهر د جهاد په نوم باندې مقصد څه نشته او هغه ته که چېرته کومې نحوالې رامنځته کېږي د جهاد نه ورته ویل کېږي، هغې ته جنګ ویلی کېږي. نو موږ تاسو خو مسلمانان یو. په قرآن کریم کې د جهاد القتال جهاد بالسيف راغلی دی. آیا دا حقیقت لري چې جهاد پای ته رسېدلی دی تر څو چې په قرآن کریم کې د هغې ذکر شته دی؟ مقصد په دې کې دې ته به اوس څوک څه ووایي؟
زه ګیج یم. اوس زما لپاره دغه سوال دی. لږ زره چې معلومات لرم وبخښئ چې تاسو ټول دوستان زما د تاسو نه زه کشرم یم دغه څه معلومات زه لرم. جهاد د کفارو په مقابل کې چې اعلان وکړي که ستا په مملکت باندې بیا په هېواد باندې هغه په تعرضو کې تعرضي شکل باندې هغه ته مقابل کې جهاد وکړي هغه فی سبیل الله هغه فرض دی. هغه باید په موږ تاسو باندې فرض عین د هغې باندې باید موږ دفاع وکړو. اما ته چې کېږي یو بل مسلمان ورور مړ کوي یا په مرموزانه شکل باندې هغه وژني هغه د منځه وړي یا فامیل یې د منځه وړي هغې ته جهاد ورکړي نه هغه قتل واجب دی. هغه قتل ورکړي ورته وروره لاړ شي سرچ کړي دین د قرآن نه دی شریعت لګه